عاجز که چې د خلکو خوښ شي دعا درته وکړي. ته بادشاه جدي ځان کې پیدا کا، کبر مه کوه، لویي مه کوه. د فارس د علاقې نه استازي رالل د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خواله. حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، او داسې بادشاه چې فارس او دا چې دی به مدینه کې لقیده، نو فارس به ورسره هلته لقیده، خلک دې دومره یېرېدل، دبه ووتې خلک. او چې راغلل هغې وي چې دا به په لوی محل کې پروت دی، او د ده خو به لوی پروټوکول وي، دنه به پولیس او فوج به ترې ګیر چاپېرې لکه څنګه چې د هغوی بادشاهان وو، او دنه خو به وینځې او غلامان ګیر چاپېره ته وي، ده خو به بنګړي او تاجونه اچولي، ولې عمر دی رضی الله تعالی عنه. ده ته خو به رسېدل هم ډېر ګران وي چې څنګه راله چا نه تپوس وکړه امیر المؤمنین عمر به کوم ځای ومونو، یا هغه مخامخ چې پروت دی هغه عمر دی. چې ورلل الله اکبر، نو په یو سوري په خاورو د پاسه پروت و، په خاورو پروت. اوهو مونږ خو وی چې ته امیر المؤمنین عمر یې، وی د مسلمانانو خادم عمر یې مو. مونږ خو دا خیال و چې تا ته به څومره پروټوکول به او تا ته به څوک څنګه رسېږي، په خاورو پروت، څادر د خاورو، وجود د خاورو، نو بستر هم نشته، څادر هم نشي ځان ته لاندې واچوې. عمر اسم دی خاورې له بله روان دی، نو به یې پرې پروت. امیر المؤمنین شوم څه شو، ته جالو په دې خاورې لاسې بل روان یم پکې. اوس خو صرف لاندې خاوره پرته ده، بیا به یا لاندې هم خاورې، بره به هم خاورې، ښي طرف ته هم خاوره، ګس طرف ته هم خاوره، یو خوا هم د خاورې دیوال، بل خوا هم د خاورې دیوال، بره د خاورې چت، لاندې د خاورې فرش. ایمان دې ته وایي، عاجزي دې ته وایي. غلام سره ما وی خپل مبارک پیغمبر لیدلی دی صلی الله علیه وسلم، د هغه نه لوی شخصیت بل نو. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، لا یمکن الثنا کما که چې صفت دی او حق دی زه نشم ویلی، خو دومره ویم چې د الله نه لاندې باقي د ټول مخلوق نه مرتبه اوچته ده. لیکن ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلامانو سره یو ځای کار کړی دی. ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلام او نوکر په اوښ سورو رسول الله مبارک پړی نیولی دی. ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی، خپل محبوب پیغمبر چې کور کې بیبیانو سره کار کړی دی، د کور کار. ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی چې ځان له جامه په خپله ګنډلې ده، نه حبیبیانې دي چې جامه به وشلې په خپله به یې ګنډله، برقه قسم په خدای برقه د کوي په خپله ګنډلې، څپلی ځان له په خپله ګنډلې رسول الله مبارک. ما لیدلی دی خپل پیغمبر چې سړی د پیغمبر سنت پرېږدي او په بل طرف روان شي، دا بدبخت دی، دا بدبخت دی. د پیغمبر په نقش قدم لاړ شي، هغه کې عاجزي و ځان کې عاجزي پیدا، هغه کې کبر و لونی و کبر و لوی ونه کې. یا بادشاه نه څه پکار چې ته کبر جن کې، ته خو محتاج یې چې سبا خلک اوټ راکړي، ښه عاجزي وکړه چې بیا له خلک اوټ درکړي. ته خو محتاج یې خلک دعاګانې درته وکړي، تا ته به خلک خیرې کړي چې ته کبر جن یې. بادشاہ نے سے کبر پکار دے، بادشاہ کبر کون دے وجن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مینا سر روان دے، لوی لخکر دی وسرا، لوی وزیران دی وسرا، صبر لوی شخصیت عمر چی رسول اللہ مبارک یو ذل نسو ذل دا جنت خوش خبری ورکڑی دا، یو ذل نسو سو ذل دا جنت خوش خبری ورکڑی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ.
یو ځل نه څو ځل هغه عمر چې رسول الله مبارک د هغه په حق کې فرمایلی دي که ما نه پس پیغمبر وی عمر به او انه لا نبی بعدی ما نه پس به نه راځي که وی عمر به هغه عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق چې یو ځل رسول الله مبارک جمعات ته ننوتی د مسجد نبوي ته نو ښي طرف ته ابوبکر دی او ګس طرف ته عمر دی یو لاس کې ابوبکر ونیوه رضی الله تعالی عنه بل لاس کې عمر ونیوه رضی الله تعالی عنه او داسې کړه صحابو ته مخ کړې وی هکذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو دقسې پاسو هغه شخصیت رسول الله مبارک د جنت د کور او د محل خوش خبری مو ورکړې ده عمر ستا محل مې ولیده لکه مې راغلل چې زه وردن نشم او عمر ستا غیرت را مخکې شو هسې نه غوسه در نشي ما محل ته بېده ما اجازت نه ولې ننوتې نو هغه په ژړا شو د خوشحالۍ نه بکا غارو یا رسول الله الله رسوله ما به په تا غیرت که تنوته خو فخر و زما لپاره خوشحالي و ما لپاره لیکن هغه عمر فاروق رضی الله عنه هغه عمر حضرت حذیفه ابن الیمان صاحب السر د رسول الله مبارک رازدار دی ډېر رازونه دي ورسره د پیغمبر مبارک حذیفه راوغوت حذیفه یو تپوس ته نه کوم تا سره خو د حضور پاک مبارک ډېر رازونه پراته دي که نه وی او ډېر وی منافقین یې درته ښوولي دي وی او بلکل امیر المؤمنین لکه مې لست پروت دی د منافقینو ما ته ښوولې فلانکي منافق فلانکي د فلانکي زوی منافق فلانکي د فلانکي زوی منافق فلانکي د فلانکي زوی منافق ټول یې راته ښودلي دي وګوره امیر المؤمنین که غواړې درته ښولی نشم ښولی دا ما سره د حضور پاک راز دی راز د طالبانو ته ویمه زه ورته ویمه ویم هغه مو یریده که ورته مې وښول چې دا منافقین دي نه خو بهادر انسان دی اوس به توره والي ټول به ټک وزدرېږي زه به یم هسې امیر المؤمنین نشم ښولی دا ما سره د حضور پاک راز دی راز دا نشم ښولی حضرت عمر وجړل ورته وی نه حذیفه ما ته مخایا دا منافقین د پیغمبر مبارک راز دی خو ته د منافقینو په دې لیست باندې یو نظر ور واچوه چې د عمر نوم پکې شته که پکې نشته دومره د خدای یره پې غالبه ده دومره لکه عجیزی پراته ده او د مینا په میدان کې روان دی او د دنیا خلق ورسره دی صحابه او جرنیلان د فوج او د پولیس مشران او وزیران او مشیران او یو غونډۍ ته وخت او دغه ګریوان یې ونیوه دغسې دا ګریوان دی ونیوه داسې او خلکو ته مخ کړې او سوی خلکو ته داسې خلکو متوجه شي او داس ګریوان یې ځان ونیوه او چې ګریوان یې سینګ ونیوه که نه دا خبره واوره نو سوی ای عمره یاد دې شي خلک حیران دي چې دا دې څه وایي عمره یاد دې شي دلته به دیو خان سرول دلته سپلی به دې نه وې جامې به دې نه وې شلېدلې به وې او د اوښانو چې به مې دلته وسرول د شپې به مې کور ته بوتل نو پلار به راته وي خطابه ای عمره تا نه به څه جوړېږي خلق سارو خان بوزي ماښام یې ماړه راولي ته یې اوږې بوزې اوږې راولي عمره د اوښانو د چلولو سره په چل هم نه پوهېږي اوښان نشي سرولی
تا نه بس جوړېږي عمره هغه کس وی ګورې دا نن چې دنیا درنه تاویږي دا صرف د قرآن او د رسول الله مبارک برکت زما رونو بادشاہ به کبر نه کوي ته کبر سره پاره کې بس خدای مقام درکه کنه عاجزي وکړه غریبو سره کښېنه مسکینانو سره کښېنه قسم په خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو سره یو ځای به ناستو ځان یې اوچت نه حسابه بار نه میلمه راغی پته به ورته نه لګېده چې پیغمبر علیه السلام کوم یو دی